د کابل په ارغندۍ سیمه کې د شنو خونو جوړونکي وایي چې حاصلات په بازار کې ډیر په کمه بیه خرڅیږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په بازار موندنه او بهر ته په صادرولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي. د ارغندۍ په سیمه کې هغه بزګران چې په خپلو شنو خونو کې بادرنګ کرلي وایي چې وچکالي او د بازار نشتون له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي اوس موږ مجبور یو چې یو من بادرنګ په 50 افغانۍ او یا له دې هم په کمه بیه وپلورو، چې دا بیا زموږ کړي مصارف او د مزدور پیسې هم نه پوره کوي. زموږ غوښتنې دا دي چې دا باید صادرات ولرو. متاسفانه چې د صادراتو له نګاه نه موږ سره د دولت د حکومت د تیرې یا د اوسني حکومت داسې کوم هغه همکاري موږ سره نه ده شوی. د ارغندۍ په سیمه کې هغه بزګران چې په شنو خونو کې کار کوي وایي چې روان بد اقتصادي حالات پر دوی ټولو ډیر اغیز کړی دی. دوی وایي دا چې نور کار روزګار نشته نو مجبور یو چې دلته کار وکړو، خو په خبره یې دا چې داسې وچکالي او د بازار خرابوالی وي نو موږ ته هم هیڅ ګټه نه کوي. دوی وایي د کرنې وزارت دې له موږ سره د کیمیاوي سرو او اصلاح شویو تخمونو مرستې وکړي. بازارونو پیر حال خراب دي، ان تر 500 رسیدلي دا اوس موږ توان کوي. اوس په امنیت خو بنچندیان تولید نه لري، کار نه لري، معاملې ټول بنده ته خارج ته بلې خو د خلیم ډیر ارزان دي، 500 روپۍ د نرخ ته لاس روپۍ خو د پلاستیک موږ ته خو 15 روپۍ فلان خو هیڅ پر صفر ولار دی وته د کووبي د مستهم ګټه لري، صاحب ته هم ګټه لري. اوس خو صفر دی چې دا جونګان ولار دی وبنسته کووبي برکې مسد دلته کیږي چې هغه سړی تم پیدا وکړي او بل مسلمان هم دې کې پیدا ونیسي مستهم پیدا وکړي. د کرنې وزارت وایي دوی اوس یوازې په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې کوي چې هلته د ښار ته نږدې سیمو په پرتله ډېرې اسانتیاوې نشته او دوی هم ځکه هغوی ته لومړیتوب ورکوي. خو په خبره یې که چیرته د مرستو اندازه زیاته وي او امکانات زیات وي نو بیا په ترتیب سره په مساوي ډول ټولو ولایتونو ته لیږل کیږي او مستحقو بزګرانو ته ویشل کیږي. هغه بزګران چې هغه په ډیرو لیرو پروتو سیمو کې پراته وي او د اقتصاد له کبله ډیر کمزوري وي او اقتصاد یې په 0 درجه کې وي نو هغو خلکو ته اولویت ورکول کیږي او اولیت ورکول کیږي. په هر ولایت کې اول د هغو سره کومک کیږي. په مجموع کې د اوبو ستونزه د عالمي ده، یوازې په افغانستان کې نه ده، په ټوله دنیا کې دا بحران روان دی چې خشکسالي ده. زراعت وزارت د خشکسالۍ د تاثیراتو د کمولو لپاره هغه چک ډیمونه جوړ کړي دي او جوړوي په بعضو ولایتو کې کار پر روان دی. د کابل ارغندۍ سیمې بزګران او شنو خونو درلودونکي په داسې حال کې د بازار د خرابوالي او د مرستو نه رسیدو په اړه شکایتونه کوي چې په هیواد کې په لویه کچه سوداګر هم بهر ته د صادراتو پر کموالي اندېښمن دي او د هوایي دهلیزونو پر بیا پرانیستلو ټینګار کوي. عزت الله احمدزی CMG کابل.